الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترم ورونو، یوې خور پوښتنه کړې ده چې پروژه کې خاوند په زور جما را سره وکړل، زما هیڅ رضا نه وه، زه یې مجبوره کړم، نو آیا زما روژه فاسده شوه که نه، او پر ما باندې کفاره شته که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترم خور، که کوم خاوند خپله میرمن مجبوره کې او په زوره باندې جما ورسره وکړي، کوروالي ورسره وکړي، نو په دې ښځې باندې کفاره نشته، روژه یې ماته ده، د دې روژې قضایي به راوړي، او پر خاوند باندې قضا هم د دې روژې شته او کفاره هم ور باندې لازمه ده چې 80 روژې به پرله پسې نیسي. رد المحتار دویم جلد 110 صفحه، البحر الرائق دویم جلد 483 صفحه، ضیاء البیان فی مسائل رمضان اول جلد 106 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.